دوی د هیواد د ساتنې لپاره دلته د نظامی زده کړو په موخه راغلي. د اسلامي امارت دغه لسګونه ځواکونه چې د سویل ختیځ زون په 203 تندر قلوردو کې نظامی زده کړې ترسره کوي وایي د هیوادنۍ مینې له امله یې وغوښتل چې د یادو ځواکونو لیکو ته راشي او د خلکو د خدمت لپاره خپله سینه سپر کړي. دغه ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپلو چارو ته دې د امن په فضا کې دوام ورکړي او هیڅکله دې د ویرې احساس نه کوي. دلته تقریبا 6 ورځې کېږي چې دلته د اعداد لپاره راغلي یو او د خلکو لپاره د امنیت ډېر دا اطمینان ورکوو چې هېڅکله به په دې پکتیا بلکې په ګرد افغانستان کې تاسو یوه بیخه هم نه وي لیدلې. نور الحمدلله پوره د خپل ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی د بېغمه اوسي. انشاءالله په هر نوع په هر قسم چې کېږي موږ به د دې پوره حفاظت او پوره ساتنه کوو. د سویل ختیځ زون د 203 تندر قلوردو سرپرست قومندان بدرالدین وایي د خلکو د لا ډاډمن امنیت لپاره په ځانګړو امنیتي قطعو کار کوي. نوموړی زیاتوي یادې امنیتي قطعې به د خاصو نظامي زده کړو ترڅنګ ځانګړی لباس ولري او د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره به بیلابیلو سیمو ته ولیږل شي. تاسو دا نن ولیدلو دا د افغانستان د اسلامي اردو په نامه باندې انشاءالله په دې باندې کار روان ده او د نظامي امور په باره کې تا خبره وکړله. مشرانو په هغې کې خپل انتخاب کړی ده نو ډېر درد شي انشاءالله تاسې به په ټول افغانستان کې کومه چې د وزارت دفاع پورې اړه لري د اردو هغه لري د هغو به ځان ته کوم د امنیتي کسانو د ښاریاتو لپاره د هغو لپاره به انشاءالله ځان ته پورې. د اسلامي امارت د مسؤلینو په خبره ځینو وسلوالو کسانو غوښتل ګردیز کې د مجاهدینو په نوم یو شمېر کورونو ته د خپلو شخصي موخو لپاره داخل شي چې اوس د دوی سره په زندان کې تر کلک نظارت لاندې دي.